بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ګراک ما ته راسي وایي یو شی راک، زما سره هغه شی موجود نه وي، زه ولاړ سم د دوکاندار څخه د څنګ دوکاندار څخه یې په 100 رانیسم، پر ده باندې یې په 110 خرڅ کړم. دغه پیسې ما ته جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله 2 صورته لري. لومړی صورت دا دی چې ګراک دوکاندار وکیل کړي او ورته ووایي چې ستا سره کوم شیان نسته، هغه د بل چا څخه راته رانیسه. دا خبره یا صراحتا وکړي یا دلالتن. صراحت دا دی چې په خوله ورته ووایي چې ستا سره کوم شیان نسته یا کوم شی زه درته وایم دا نسته، در سره ورسه د بله څه راواخله. او دلالتن دا دی چې مشتری او دوکاندار د عرف په قانون سره پوه وي. مشتری یا ګراک ته معلومه وي چې زه دا سړي ته په یو شي وایم، دا د ټولې دنیا قانون دی چې د ده سره نه وي دی د بل چا څخه را اخلي، یا مالیس د شان ورکړی دی چې د ده سره نه وي هغه دی د بل چا څخه را اخلي، ده ته دا معلوم وي. نو په دغه صورت کې دوکاندار چې کوم شی د مشتری لپاره د بل چا څخه رانیوي ګټه نشي ورباندې کولی، په هغه قیامت به یې مشتری ته حسابي چې ده رانیولی دي. البته د خپل وکالت مزدوري اخیستلی سي په دې شرط چې د مشتری سره دا خبره معلومه کړې وي چې دا شیان زه درسره اخلم، مزدوري درڅخه غواړم. دا چې اوس تاسو دغه کار کوئ او دا عامه عرف دی، او په عامه عرف کې که خلکو ته دا معلومه وي چې دا شی دی ما ته را اخلي او پر دې باندې خپله د وکالت مزدوري اچي، دغه مزدوري هم معلومول غواړي. که معلومه نسي، که څوم په عرف کې دا شی وي، جایز نه دي. او دوهم صورت دا دی چې ګراک دوکاندار ته د یو شي ووایي یا د شیانو لیست ورکړي او دوکاندار پر ده باندې د شیانو خرڅولو وعده ورکړي. ده ته وایي چې زه دا شیان پر تا خرڅومه، خو اوس نسته راسره، درته را اخلم. دوکاندار شیان موجود کړل، بیا یې په ګټه ورباندې خرڅ کړل، نو چې په دغسې ترتیب باندې بیا څه ممانعت نسته باندې دی سودا شی نه ورباندې خرڅي. هغه وایي زه پلانکی شی غواړم، دی ورته وایي زه یې درته راوړم. دغه وخت د ایجاب و قبول نه ورسره کوي، ورځي د هغه سړي څخه شی رانیسي او بیا یې وروسته پر ده باندې خرڅي. دلته 2 نکتې شته. یوه نکته دا چې دی د دوکاندار څخه شی رانیسي، د هغه سره به ایجاب و قبول کوي، د بل چا شی دی نسي خرڅولی. او دوهم نکته دا چې دی دا شی پر ده خرڅوي، که چیرې دا سړي نه رانیوي او سودا یې نه وکړل، دا شی د ده دی، دی یې بېرته هغه دوکاندار ته نسي ورکولی. په هر صورت د دغه موضوع څخه ځان ساتل پکار دي. یعنې دا چې صراحت به کوي، هغه ته به وایي چې دا شی زه درته راوړم ګټه باندې کوم، یا دا چې زه دا شی درته راوړم چې ته ورسې تا ته په 100 درکوي، ما ته یې په 90 راکوي، زه د الله مزدوري درڅخه غواړم. دا به ښه د شک و د شبې څخه خلاصه سي. او دغه مسله د وکالت او یا دا چې دی په عرف باندې دغه وکالت معلومې شي، او یا دا چې د سودا وعده ده، ښه ډېرو کتابونو دا مسله را نقل کړې ده. درر الحکام شرح مجلة الاحکام ماده 1463، بدائع جلد 8 صفحه 1 هدایه جلد 3 صفحه 141، فتح القدیر جلد 8 صفحه 39، شرح مجلد د سلیم باز جلد 2 صفحه 90 ماده 1420، او فقه اسلامي و ادلته جلد 3 صفحه 505. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.